بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. د خپرونې دوام دی درنو لیدونکو. لکه څرنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، نن په ډېرو مهم موضوعاتو باندې بحث کوو. یو د هغو څخه په ګډ ژوند باندې خبرې کوو. ګډ ژوند څه دی او کومې ستونزې باید له منځه ولاړې سي، څه اصول لري او په ټولنه کې ګډ ژوند کله چې وړکۍ ستونزې هغه ته مخامخ کیږي او بیا هغه په شخړو باندې بدلیږي، څنګه یې کولی شو چې دغه شخړو څخه مخنیوی وکړو. د همدې موضوع په پار راسره د پوهنتون استاد قدرمن میلمه بشیر دریځ راسره په خپرونه کې میلمه دی چې په همدې موضوع به بحث او خبرې ولرو. استاد ستړي مسئ، خپرونې ته پخیر راغلی، سهار مو بخیر. مننه، ډېره مننه. تاسو ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه. هیله د روغ جوړ سهار مو پیل کړی. استاد تاسو ته بیا هم ښه راغلاست. وایم که په لومړي سر کې ووایئ ګډ یا مشترک ژوند څه ده او اصول یې څه دي؟ ډېر ښه. موږ ګډ ژوند نه درې بېلابېل تعریفونه لرو. یو ګډ ژوند دا چې د خاوند او مېرمنې ترمنځ چې سلسله مراتب لري او دغه سلسله مراتب راوروسته پیلېږي. یو ګډ ژوند د کورنیو یا د ماشومانو ترمنځ ده چې تر دې واده وروسته د ورونو ترمنځ، خویندو ترمنځ ګډ ژوند ده. یو په کل کې د یوې لویې کورنۍ ترمنځ، مثلا ترونه، تره زامن، ورېرونه، د په ټول کې دغه ویلی شو. موږ به نن تر ډېره بحث په دې وکړو چې دغه د خاوند او مېرمنې ګډ ژوند په کوم اساس باید پیل شي، اصول یې څه دي او ولې ستونزې رامنځته کېږي. ځکه ډېری وخت دا زموږ او ستاسو ټولنې یو دود بیخي معمول ګرځېدلی ده. ډېری دودونه دي، ډېری ناسمې کړنې دي چې هغه نه له اسلام سره سمون خوري، نه له انسانیت سره سمون خوري، نه د ټولنې له شاعرو سره. خو په دې خاطر چې یو دود ده نو هغه مخته وړل کېږي. مثلا یو عمده ستونزه دا ده چې وخت یو نجلۍ په بدو کې ورکول کېږي نو دا معمول ده چې نه هغه خاوند ورسره خوښ وي او نه غواړي چې د نجلۍ سره د ژوند پیل کړي او نه د نجلۍ غواړي چې د هلک سره یا د سړي سره د ژوند پیل کړي. لومړی موضوعات دا دي. دویمه ده چې ځینې وخت خاوندان مړه کېږي، مېرمنې د هغوی فامیل یو بل غړي ته یا اجباري ډول باندې یا په ظلم یا په زور باندې نکاح کېږي. درېیمه موضوع دا ده چې هغه اسلامي شاعرو نه موږ خلاف ورزي کوو. هغوی وایي چې تاسې په یو ټولنه کې کله چې غواړئ چې سنت طریقه واده یا ګډ ژوند، یو سنت طریقه د وخت چې غواړئ دغه رامنځته کړئ، تاسې د دواړو لورو خوښو ته وګورئ چې څومره دوی دواړه یو بل سره راضي ده، یا غواړي دوی فامیل د دوی خپله شخصي دوی هغه غوښتنې هغه اساسات چې دوی لري سره غواړي که نه غواړي. له دې ځای څخه ستونزه راپیلېږي چې مثلا موږ د دود په اساس باندې یا د پلار د خوښې په اساس باندې یا مثلا د پلارواکي په اساس باندې یا د مورواکي په اساس باندې چې زما خوښه ده نو ستایس، ډېری وخت له دغه جنس ستونزې راپیلېږي. ځینې وخت بیا یو بله څلرم اړخ چې د هغه دا ده چې هم د هلک خوښه وي هم د نجلۍ خوښه وي، خو د دوی د افکارو ترمنځ تضاد وي. دوی مثلا یا خوښه شوي یا جوړه شوي یا مثلا چیرته سره لیدلي وي یا خپلوي وي، مثلا خاله لور، خاله زوی، توړۍ لور، داسې خپلوي وي سره دوی سره لیدلي وي. دوی یو بل خوښیږي خو کله چې واده وکړي د دوی د افکارو، د دوی د نظریاتو، د دوی د عملونو ترمنځ تضاد رامنځته کېږي. وخت چې دغه ټول تضادونه رامنځته شول دا ګډ ژوند بیا له ستونزو سره پیلېږي. دلته اوس مشکلات دا شی دي. اوس مثلا یو کس موږ بالمثبت لوري را پیل کړو، یو کس ښه په خوښه باندې واده وکړه، هم یې د پلار خوښه وه، هم یې د مور خوښه وه، هم د ده خوښه وه، هم د نجلۍ خوښه وه، خو دا تر کال یا نیم کال وروسته نه رسېږي مخته، دا د منځ کې ستونزې رامنځته کېږي. دلته مشکل دغه شی وي چې تر ډېره پورې یا د هلک تقاضاوې غوښتنې ډېرې زیاتې وي چې نجلۍ ورسره رسیدګي نشي کولی، یا د نجلۍ تقاضاوې غوښتنې ډېرې زیاتې وي چې هلک ورته رسیدګي نشي کولی، یا کیدای شي دوی دواړو ترمنځ تقاضاوې کمې وي خو د دوی د کورنۍ د پلارې، د مورې، د ورورې دوی تقاضاوې ډېرې زیاتې وي چې دا یې دې لامل کېږي چې دوی ترمنځ ستونزې رامنځته شي. مثلا ځینې میندې دي، یعنې دا به ډېرې کمې ګوتو په شمار میندې به وي چې نجلۍ ته یو داسې کار ور په غاړه کړي چې دا باید ته وکړي چې هغه ډېر ناممکن وي، هغه پکې یا پاتې راشي یا یې وکړی شي خو لږې ناوخته وکړی شي، نو دا بیا خپل زوی ته شیطانت وکړي چې ستا نجلۍ لور مېرمنې خو دغه کار وکړه، نو
د نسبت د ښځې په پرتله باندې د سړي احساسات ډېر زر راپارول کېږي، زر په جذبه راځي، نو دا د دې لامل شي چې هغه ورته ښکنځلې وکړي یا وار وکړي یا بل شی وکړي. نو دغه ټول دغه ستونزې ته حل لارې برابروي چې دا رامنځته شي. مثلا دغه عمده مشکلات دي چې زموږ او تاسو یعنې دا هره کورنۍ کې اوس فلحال شتون لري او ډیری کورنۍ دي چې دغه ستونزو سره مخ دي. استاد ځینې کورنۍ داسې هم وي چې هغه د ستونزو د حل پسې نه ګرځي، همغه ستونزه چې مخامخ سي بس په جنجالونو باندې اخته وي، خو داسې فکر نه کوي چې دغه ستونزه یو د حل لاره لري، یا میرمن وي یا خاوند وي یا هم د کورنۍ نور غړي وي، هغوی د ستونزې حل پسې نه ګرځي او شخړو ته لمن وهي. دغه برخه کې باید دوی څه وکړي؟ ګوره دلته بیا یو عرفي اصل مخته راځي. اوس مثلا یو نجلۍ د ډاکټر ته نه ځي، که چیرې ولاړه سي د خلک به څه وایي. موږ یو ځل مخکې په همدې سټیج باندې په دې باندې بحث کړی و چې زه نشم کولی او خلک به څه وایي. دغه دوه موضوعات دي چې زموږ او تاسې ژوند یې ټول در بدره کړی ده. موږ او تاسې ژوند خلکو ته کوو، په ټولنه کې ژوند کوو، د خاوند او میرمنې ترمنځ ژوند روان ده، خو د خلکو په خاطر روان ده. ورور لږ په لوړ غږ مه غږېږه، خلک به څه وایي. میرمن سره یو ځای مه کښېنه، خلک به څه وایي. د خلکو تر مخ میرمن ته لاس مه ورکوه، خلک به څه وایي. مثلا په ګاډه باندې چیرته مه ځئ، خلک به څه وایي. که چیرته ځئ میرمن د شا سیټ کې کښېنه او ته مخې سیټ کې کښېنه، که چیرې دغسې ونه کوئ، خلک به څه وایي. دغه موضوعات دي چې موږ ژوند ډېر تړلی ده، یعنې ډېری ستونزې چې رامنځته کېږي د خلک به څه وایي له لورې نه رامنځته کېږي. ځکه موږ ټول ژوند خلکو ته تړلی ده. موږ د ژوند کول او ژوند تېرول بیخي هیر کړي دي. موږ ژوند کول که چیرې رامخته کوو، بیا به ځینې نزاکتونه هم په پام کې نیسو او ډېر به خلکو پسې هم نه ګرځو. څه چې اسلام ویلي، څه چې قرآن ویلي، څه چې زموږ او ستاسې انسانیت ویلي دي، له دې نه باید خلاف ورزي ونه کړو. که چیرې هرې خبرې پورې خلکو پورې لاړ شو، بیا خو زموږ ژوند نه شو، دا خو بیا د خلکو ژوند شو. دا بیا ژوند کول نه شول، دا بیا ژوند تېرول شول. وخت چې موږ ژوند تېروو نو بیا خو موږ انسانان نه یو، بیا خو زموږ او د حیوان ترمنځ توپیر نه کېږي. که چیرې موږ د ژوند تېرولو یعنې یوازې په دې خاطر باندې موږ ژوند کوو چې یاره دغه څو ورځې ژوندي یو تېرې سي خلاص، دا خو یو حیواني ژوند ده، دا خو انساني ژوند نه ده. وخت چې انساني ژوند کوې، ته به هم د ټولنې هغه مجبوریتونه یا هغه اړتیاوې چې ته پوهېږي چې یاره له دې پرته ژوند نه کېږي، هغه به هم پام کې نیسې او خپل ژوند ته به هم رسیدګي کوې. مثلا یو خاوند او میرمنه د 20 کاله کېږي په ګډه ژوند کوي، خو دوی د هر سهار داسې یو احساس کوي چې موږ تازه واده کړی ده. حال دا چې کیدای شي 2-3 ماشومان هم ولري، خو دوی بیا هم ډېر په خوښۍ باندې یو اساسي علت دا دی د خوښ ژوند چې دوی یو بل اړتیاوې درکړي دي، چې مثلا د دغه څه غوښتنې دي، د خاوند څه غوښتنې دي چې میرمن یې حل کړي، د میرمنې څه غوښتنې دي چې خاوند یې حل کړي. دلته موږ یو موضوع د نارواکي په نوم باندې هم لرو. ځینې نران دي چې هغه داسې یو احساس کوي چې باید زما غوښتنې یوازې ومنل شي او خلاص. داسې نه ده. ښځه هم انسان ده، سړی هم انسان ده. وخت چې موږ د انسانیت خبرې کوو نو څه ډول چې سړی غوښتنې لري، سړی انسان غوښتنې لري، همدا ډول ښځه انسان هم غوښتنې لري. وخت چې سړی خوراک او څښاک ته اړتیا لري، ښځه هم لري. وخت چې سړی مثلا غوږونه او پښې او لاسونه لري، ښځه هم لري مثلا. یعنې دا په دې معنا نه ده چې باید په هره ټولنه کې نارواکي شتون ولري. صحیح ده. وخت چې ښځه څومره غوښتنې لري هغه رافع کوي، بالمقابل باید د سړي غوښتنې ومنل شي. وخت چې سړي غوښتنې رافع کوي، بالمقابل باید د ښځې غوښتنې ومنل شي، تر څو دغه مشکلات رامنځته نه شي. استاد ځینې داسې کورنۍ دي چې د خپل د زوی یا د لور ګډ ژوند کې مداخلې کوي، نو دا مداخلې تر کوم حده د دوی په ژوند باندې اغېزې کولی سي او ستونزې رامنځته کولی سي؟ مخکې مو وویل د ګډ ژوند د ډولونو کې مثلا هغه کې فامیل شریک وي، تر ټولو یو غټ علت هم همدغه ده چې مثلا ګډ ژوند مثلا زما او د مثلا زرلښتې ترمنځ ده یا زما او د پلانې ترمنځ ده، خو دې په منځ کې یا زما کورنۍ راګډېږي یا د نجلۍ کورنۍ راګډېږي، چې ډېری وخت بدبختانه دغه ستونزې له دواړو لورو رامنځته کېږي. یو لوری مثلا د هلک لوری ده، ځکه هغلته بالمثل همالته شتون لري، هم فزیکي شتون لري هم انساني شتون لري همالته، او بل لوری چې د هغه د نجلۍ د کورنۍ لوری ده چې هغه شتون نه لري، خو ځینې وخت کله چې دغه لور لاړه سي هلته رازونه یوسي، هغه مور او پلار ده هغه درد کوي. یعنې یوازینۍ حل لارې همدغه ده
چې باید دغه نجلۍ او هلک چې که غواړي ښه ژوند وکړي رازونه وساتي چې د یو مسنونه طریقه ده چې باید د یو بل رازونه وساتي. په بدو باندې یعنی پټۍ کږدي او سره پټې کړي او په ښکاره باندې ژوند وکړي. موضوعات ډېر زیات دي. د ګډ ژوند مشکلات موږ او تاسو په ټولنه کې ډېر زیات وینو. که چیرې څومره پسې سیړو هغه لا پسې اوږدېږي. د حل لارو باندې به راسو. بلکل. یو څو د حل لارې هم شته دي. بښنه کول یا هم د قهر او غصې پر وخت باندې زغم او حوصله کول دا په اړیکه کې څومره زیات مهم دي او څومره دغه اړیکه د اوږدېدو په طرف باندې بیایي؟ مشخصا به موږ څو حل لارې وښیو. لومړی حل لاره چې باید تعامل سره وکړي، یعنې معنا ده چې جوړجاړی وکړي. جوړجاړی په دې معنا چې که تا دغه خبره وکړه بیرته ما مقابل کې دغه خبره وکړه، خبره خلاص دې تر څنګ باید تحمل وکړي. تحمل په دې معنا چې سره وزغمي. ځینې موضوعات رامنځته کېږي، خیر ده نه دې ښځه خاوند ته دومره وخت ورکوي چې مثلا خدای ناخواسته د دې خاوند له بل چا سره اړیکې وساتي، نورو لورو ته دې ولاړ سي، بلې خوا ته دې وګرځي، او نه دې خاوند ښځې ته دومره واک او صلاحیت ورکوي چې مثلا د دې له غږ پرته دې بل چا سره اړیکې ولري یا د بل چا سره خبرې وکړي. تحمل دې سره وکړي ودې زغمي. ځینې موضوعات چې د زغملو وړ دي هغه دې سره وزغمي، چې چیرې د زغملو وړ نه دي هغه د خبرو اترو لارې حل کړي. درېیمه حل لاره دا ده چې کوشش دې وشي چې پردیو خبرو پسې ونه ګرځي. د خلکو لپاره د ژوند نه کوي، خپل ژوند دې وکړي. مثلا کیدای شي یو کس به ووایي چې یاره ستا مېرمنې دغه کار وکړ، وخت چې تا لیدلی نه ده ته په کوم اساس باندې ویلی شي چې ستا مېرمن یا ستا خاوند دا کار وکړ. زموږ ډېر ژوند چې خرابېږي په افهاماتو باندې خرابېږي. داسې موضوعات وي چې هغه ګونګ وي، هغه پټ وي، خو موږ باور پرې کړی وي. مثلا یو خبره کېږي چې یاره پلاني هلک دا کار وکړه، یوازې په دې خاطر باندې کیدای سي یا به شخصي عقده لري یا به کوم قومي ستونزه لري یا به مثلا کوم شخصي مشکل به له کس سره لري. په دې افهاماتو باندې باور ونه کړای شي. دې تر څنګ ځینې جوړجاړي داسې کېږي چې مثلا اوس ګډ ژوند رامنځته شو، هغه که په خوښۍ رامنځته شو، هغه که په جبر رامنځته شو، هغه که په ستونزو رامنځته شو، که په هر اساس رامنځته شو. وخت چې رامنځته شو اوس باید د دغه ګډ ژوند ته د اصلي ژوند رنګ ورکړل شي. کیدای شي ځینې زه په دې باندې باوري یم ډېر لیدونکي به اوس دا پوښتنه ولري چې اصلا ماته د زغملو وړ نه ده، یا مثلا هغه کورنۍ چې ده ورسره ښیښې کړې ده د منلو وړ نه ده، یا مثلا هغه نجلۍ چې ده ورسره واده کړی یا هغه هلک چې ده ورسره واده کړی ده یا یې خوښ نه ده یا د زغملو وړ نه ده یا کوم عیب لري یا کومه بله خبره ده. هغه موږ تاسو یو متل کوو چې له پیښې تېښته نشته. وخت چې واقع شوې ده نو راځئ سره وزغمو. که چیرې موږ ژوند تېرولو ته لاړ شو، زه باوري یم چې که تاسو 1 کال ژوند کوئ، که 2 کاله ژوند کوئ، که 10 کاله ژوند کوئ، دا به تر ټولو ستونزمن ژوند وي. موږ او تاسو یو عامه اصطلاح لرو چې تاسو د کور ژوند جوړ کړئ، بهر ژوند خپله درته جوړېږي. موږ چې سهار له کوره په جنګ راوځو نو ستا په نظر چې ورځ به په موږ څنګه تېره شي؟ نو دا معمول ده. که چیرې موږ د کور ښه ژوند ولرو، په خوښۍ ژوند ولرو، په موږ به د ژوند ټولې چارې ښې تېرېږي. ځکه موږ ډېره برخه له مېرمنې سره تېروو، ډېره برخه په ګډ ژوند کې یعنې کور کې تېروو، ډېره کمه برخه بهر تېروو. خو که چیرې زموږ اکثریت دغه ګډ ژوند سم نه وي نو زه باوري یم چې موږ بهر ژوند هم نه سمیږي. ځینې وخت دا ځینې اصطلاحات زموږ ډېر پاخه دي، وایي چې د بهر غم به کور ته راوړي، کور غم به چېرته یوسي. نو که چیرې د کور کې ستا مېرمنه ستا هم نظرې وي، ستا هم فکره وي، ستا تحمل ولري، ته د هغې تحمل ولري، زه باوري یم چې که ژوند کې ډېر مشکلات هم ولري، ډېرې ستونزې هم ولري، خو کور کې یا د خاوند په یوې خندا یا د مېرمنې په یوې خندا دا ټولې ستونزې حل کېږي. که ټوله له سهاره تر ماښامه پورې هم ستړی واوسېږي خو کور کې لږ ښه ژوند تېرول له ماشومانو سره له مېرمنې سره، نو دا د دې لامل کېږي چې ښه ژوند مخته ولاړ شي. استاد موږ په ټولنه کې د ده شاهدان یاستو چې کومه نجلۍ یا هلک په خپل رضایت سره یعنې واده کړی ده او ګډ ژوند یې پیل کړی، خو د فامیل یا د مور پلار رضایت یې په ده کې نه و، هغه ژوند هېڅ مخکې نه ځي. او نور داسې ګډ ژوندونه هم شته چې هغه کې د مور پلار رضایت و او دا ژوند ډېر په ښه توګه روان. بلکل. نو دا څه اغېزې لري؟ ولې دا دواړه سره توپیر لري؟ دلته یو اصلیت هم ډېر مهم ده. موږ او تاسې هټلر یوازې په دې باندې چې ملت پالنه وکړي یا په دې باندې چې
هغه خپله قوم پالنه وکړي سلګونه نه زرګونه کسان یې ووژله چې په زرهاو یا په سلهاو کسان د په دې خاطر باندې ووژل چې تر څو ملت پالنه رامنځته شي د هټلر مور د یو هیواد وه پلار یې د بل هیواد و وخت چې مثلا دی به بهر وته خلکو برشخند ورپورې ویو دی به یې راټه دی به یې توهینوه کله به یې د مور په نوم ورته ښکنځلې کولې کله به یې د پلار په نوم ورته ښکنځلې کولې لومړی وخت چې خیښي کوي باید اصلیت ته وکتل شي چې آیا دغه کس سره چې زه خیښي کوم د زما پښتون ده د زما مثلا احمدزی او ستانکزی ده د زما کوم بله موضوع ده اصلیت او قومیت ته باید وکتل شي ځکه دغه مشکلات چې رامنځته کیږي په همدې اساس رامنځته کیږي موږ ډېرو کم اصلو خلکو سره اکثره وخت خیښي وکړو هغه یې دې لامل شي چې موږ ټول ژوند ناهله شي بل دغه د ژبو جوړ جاړی د قوم جوړ جاړی د نسب او د اصل نژاد جوړ جاړی د دې لامل کیږي چې هغه راتلونکی نسل چې کوم رامنځته کیږي هغه نسل خپله لار ومومي موږ ډېری ماشومان به کتلي وي لاره ترې ورکه شي موږ یو ورځ یو ملګري سره هغه کوو ټوکه کوله د هغه پلار پښتون که مور یې پښتون مور یې پلار یې پارسیوان مال که چیرې دوی دواړو ترمنځ جګړه رامنځته شي نو ته به په کوم لوري کېږي نو هغه سړی منځ کې اندېښمن شي که نه لکه د هټلر غوندې یو کار پرې رامنځته شي نو موضوع دا شی ده چې باید اصل او نسب ته ډېر وکتل شي هغه که چیرې په خوښ هم کېږي ډېری وخت پلرونه مثلا لایتای موضوع مطابق چې پلرونه زوی ته یا لور ته مثلا یو جي کې مناسبه کوي خو پلرونه چې دي ټول هم داسې نه دي چې ټول غلط کار کوي اکثریت پلرونه هیڅ پلار نه غواړي هیڅ پلار چې هغه د هغه اولاد دی په غلطه ولاړ شي یا د لور په غلطه ولاړ شي کم پلرونه شته ده ځکه هغوی اصلا د اولاد درلودو یا د اولاد شتون احساس مسؤلیت نه کوي نو وخت چې هغه دا احساس ونه لري هغه به د خپل اولاد غم کې څه شي بل دا ده چې ډېری وخت دغه ستونزې چې رامنځته کېږي مادیاتو ته کتل کېږي یو نجلۍ که چیرې په یو کور کې په لوړ ولور ورکړل شي که ډېر هم کم اصل خلک وي بې نسبه خلک وي ورته ورکوي خو په دې خاطر چې مادیات ترلاسه کوي نو د هر څه نه تېرېږي مادیات ته کتل کېږي نو دغه مشکلات د حل وړ دي یعنې داسې ستونزې نه دي خو یوازې تعامل او تحمل دې وکړي سره او په عادي نکتو دې ځان ته جنجال نه جوړي زه باوري یم کیدای شي ډېر لیدونکي دا اوس موږ وویني ډېر سخت ژوند سره به مخ وي خو زه وایم خیر تاسو یو ځل امتحان کوئ که چیرې ژوند جوړ نه شو بیا راسئ موږ درې چې دلته خپرونه کې درته راغلي موږ له ګریوانه راونیسئ زه باوري یم یوازې دومره وکئ چې تحمل سره وکئ او جوړجاړی وکئ او د خبرو له لارې ستونزې حل کړئ ځکه په زور او په وهلو نه کېږي ډېره مننه تاسو خوشحاله اوسئ ډېره مننه